خویندرونو دغه ژوند ډېر په تیزۍ سره روان دی او د دې نه ګټه واخلئ. که ښه مو وکړل ښه به وګورئ، که بد مو وکړه بد به وګورئ. که مینه مو وکړه څوک به مینه در سره وکړي، که د چا مو قدر وکړه څوک به مو قدر وکړي. که چا نه قربان شوئ څوک به در نه قربان شي. که چاته مو لاس ورکړه مرسته مو وکړه څوک به در سره مرسته وکړي، لاس به درکړي. او که څوک مو سپک کړه څوک به مو سپک کړي. که څوک مو خفه کړو څوک به تاسې خفه کړه. که خپل قدر غواړئ د چا قدر وکړئ، که خپل ځان در باندې دروند وي چاته دروند وګورئ. هیڅ وخت هیڅ چا پورې خندا مه کوئ، د هیڅ چا سپکاوی مه کوئ. څنګه چې ځان درته انسان ښکاري دغسې هر څوک انسان دی. په موږ کې ستونزې دا دي چې ځان خو انسان لیکن نور انسانان ملایکې بولو. خپله چې لویه ګناه لکه د غر په څېر وکړو هغه راته هیڅ نه ښکاري، او بیا دیندارې طبقه خو وایي موږ سره شیطان دی، او بل نه به د مچ د کونې په څېر باندې یو پس نه یې شوی دی او هغې به هم غر په سر ورته ایښي او په هر ټولي کې او په هر ځای کې. نو الله مو ښاد و آباد لره. دا ژوند دی دپاره دی چې الله پاک د موږ او تاسې نه امتحان اخلي، ازموینه اخلي. نو که پکې کامیاب شو ژوند نه به مو خوند اخیستی وي، خپلوۍ نه به مو خوند اخیستی وي، ملګرو نه به مو خوند اخیستی وي، خپلو خپلوانو نه به مو خوند اخیستی وي. او که پکې ناکام شو دلته به مو ټس و ټوس کړی وي او بسیله هم غیبتونه او منافقتونه کړي وي او د خلکو پسې خبرې او د خپل درانې او د بل سپکې به مو کړي وي، خفګانونه به مو کړي وي. د چا د قدر توقع خو به م لرلي خو د چا قدر به م نه یې کړی او د مرګ نه وروسته به بیا نو داسې شرم او داسې ندامت سره مخ شي چې وخت به تېر وي. الله مو ښاد و آباد لره. په دې خبرو فکر وکئ بیا به پښیمانه یاستئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.